Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back dear friends. خرغلاس ملګرو. نننۍ کلاس چې د هغه د بیګنرز لپاره ده. څوک چې انګلیسي کې ډېر زیات مشکل لري دا کلاس د رپای په یو ګری د دغو جملو زده کولو سره به تاسو انګلیسي امپروف شي. نو ټایم نه ویسټ کوو، راځئ چې کلاس شروع کړو. نمبر 1 Can I help you? Can I help you? کومک د سره وکړم یا مرسته د سره وکړم. موږ چاته وایو چې کومک د سره وکړم یا همکاري د سره وکړم. Can I help you? No thanks. نه مننه. No thanks. نه مننه. تاسو کولی شئ چې هر ډول ځواب ورکړئ. دوهم سوال چې دی Who called you? Who called you? چا درته زنګ وهلی و یا چا درته موبایل زنګ وهلی و یا موبایل کړی و. Who called you? My brother called me. ورور مې زنګ وهلی و. My brother called me. ورور مې زنګ وهلی و. تاسو کولی شئ چې د ورور پر ځای نور ورډز هم استعمال کړئ. For example پلار مې زنګ وهلی و یا مور مې زنګ وهلی و. دریم سوال ده Are you in a hurry? Are you in a hurry? بله دې ده ستا بله ده Are you in a hurry? No I'm not. No I'm not. نه زما بله نه ده. څلورم سوال چې دی What is the problem? What is the problem? څه خبره ده؟ څه شوي دي؟ یو څوک خفه ښکاري یا ډېر ورخطا ښکاري نو تاسو کولی شئ دغه سوال ترې وکړئ په انګلیش کې What is the problem? What is the problem? څه خبره ده؟ My grandfather passed away. My grandfather passed away. زما نیکه مړ شوی دی. پنځم سوال دی When was the funeral? When was the funeral? جنازه کله وه؟ When was the funeral? A couple of days ago. A couple of days ago. دوه ورځې مخکې. تاسو کولی شئ چې نور ځوابونه هم ورکړئ. For example 5 ورځې مخکې 5 days ago 5 ورځې مخکې یا یوه ورځ مخکې 1 day ago یا یوه میاشت مخکې 1 month ago. تاسو کولی شئ چې دا استعمال کړئ. شپږم سوال دی Do you have children? Do you have children? ماشومان لري؟ Yes I do. Yes I do. هو لرمې. اووم سوال دی How was your day? How was your day? ورځ دې څنګه وه؟ Pretty good. Pretty good. ډېره ښه وه. Pretty good. ډېره ښه وه. اتم سوال دی یا اتم کوشن دی Are you married? Are you married? واده دې کړی؟ Are you married? واده دې کړی؟ No, نه I am single. I am single. نه زه مجرد یم. نهم سوال Who is he to you? Who is he to you? هغه دې څه کیږي؟ He is my brother. He is my brother. هغه زما ورور sorry He is my brother Ali. هغه زما ورور علي دی. یا تاسو کولی شئ چې تاسو ځواب ورکړئ He is my father. هغه زما پلار دی. یا هغه زما د ترو زوی دی. He is my cousin. هغه زما د ترو زوی دی. بل سوال دی Where is Ahmed? Where is Ahmed? احمد چیرته دی؟ He is in the kitchen. He is in the kitchen. هغه په اشپزخانه کې دی. How is your mother?
how is your mother مور دې څنګه ده she is fine هغه ښه ده she is fine هغه ښه ده what do you do ته څه کوې ستا وظیفه څه ده I am a tailor زه خیاط یم تاسو کولی چې ورته وایئ I am a teacher زه استاد یم I am a driver زه ډریور یم I am painter زه رنګمال یم تاسو مختلف ځوابونه ورکولی شئ د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ډېره کمه موده کې زده کړئ په ایزي پښتو په ساده پښتو کې زده کړئ نو لطفا زموږ چینل تعقیب کړئ د نورو کلاسونو لپاره د دې لپاره د سبسکرایب بټن ووهئ تر څنګ د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي تر بیا چې زه حاضر کړم تر بیا مو پاک رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه Thank you so much for watching.